افغانانو ته د ملا عبدالغني برادر تازه او مهم پیغام. اسلامي امارت وایي افغان پانګوال د خپله پانګه افغانستان ته ولیږدوي. په افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت له ټولو افغان سوداګرو او بهر میشتو پانګوالو غوښتنه کړې چې خپله پانګه د افغانستان ته ولیږدوي. د اسلامي امارت د حکومت د اقتصادي چارو مرسیال ملا عبدالغني برادر په یوه غونډه کې د هغو امتیازاتو په اړه خبرې کړې چې د اسلامي امارت مشر یې هیواد ته د راستنېدونکو افغان پانګوالو لپاره اعلان کړی دی. هغه وویل ټولو دولتي ادارو ته لارښوونه شوې چې کورني توکي او تولیدات وپېري ان که یې کیفیت تر بهرني محصولاتو ټیټ هم وي. ښاغلي برادر وویل د اسلامي امارت حکومت ځان مکلف ګڼي چې د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي، د راستنېدونکو کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره مناسب چاپیریال چمتو کړي او د کورني صنعت ودې ته لومړیتوب ورکړي. پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته ډیری افغان سوداګرو پانګوالو خپلې پانګې بهر ته په تېره بیا متحده عربي اماراتو، ترکیې، ایران او پاکستان ته ولیږدولې. بل دا چې ځینو هیوادونو د پانګوالو او د هغوی د کورنیو لپاره یو لړ امتیازات هم اعلان کړل او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی او کورنیو ته یې د ویزې د ورکړې چارې هم اسانې کړې. د راپورونو له مخې د تېر حکومت یو شمېر افغان چارواکي چې په تېرو 20 کلونو کې شتمني پیدا کړې وه، هغوی هم دا هر څه بهر ته ولیږل. سوداګرو ته د اسلامي امارت د مشر امتیازات. د اسلامي امارت حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي له بي بي سي سره په یوه ځانګړې مرکه کې د هغو امتیازاتو یادونه کړې چې د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د هغو کسانو لپاره په پام کې نیولې چې خپله پانګه بیرته افغانستان ته ولیږدوي.